أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة آیت نمبر 93 رکوع نمبر 11 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. په دې آیت مبارکه کې الله رب العزت بیا بنی اسرائیل ته خپل وعده ورپسړه کوي چې ای بنی اسرائیل مو تاسو نه مضبوطه وعده واخیستله، بیا مو تاسو نه د کوه طور غار د لرې کو. یعنی بنی اسرائیل موسی علیه السلام ته کوه طور ته تورات پسې لوړ وو، نو الله ورته وفرمایل چې په دې تورات باندې تاسو عمل وکړئ. دی تورات کې څوره احکامات دي، هغه حکمونو باندې عملونه وکړي. د موسی علیه السلام خبرې باندې عمل وکړي. دوی بنی اسرائیلو په جواب کې ورته ویلو چې مو دا خبرې واورېدلې، خو بیا یې څه وعصوینا، هغو خبرو نافرماني وکړه. الله ته یې مخامخ په کوه طور کې ویلو چې الله موږ تو خبره منو، موږ تو خبرې واورېدلې. ژبې سره دا اقرار وکړو چې موږ به د تو اطاعت کوو، موږ به د تو فرمانبرداري کوو، موږ به د تو خبره منو. خو زړه کې دا نیت و چې موږ په دغو خبرو باندې عمل نه کوو، موږ دغو حکمونو باندې عملونه نه کوو. دغو په زړونو کې د سخي محبت پیدا شو، کفر یې وکړو. نو الله ورته څوره حکمونه کړي، هغو حکمونو خلاف یې وکړو. نو الله رب العزت دلته کې بیا ورته فرمایي وَإِذْ أَخَذْنَا کله چې واخیستله مونږه میثاقکم وعده د دوی نه، ورفعنا او لرې مو کړو فوقکم پوست د دوی نه الطور د تور غار. خذو عمل وکړئ ما په هغه څه باندې آتیناکم چې موږ تاسو ته درکړه ده بقوة په طاقت سره، واسمعوا واورئ په قبلېدلو سره. عمل په طاقت سره، یعنی تورات کې څوره حکمونه دي مضبوطۍ سره طاقت سره عمل پوه کې. او واسمعوا واورئ په قبولیت سره، دا اورېدل په قبلېدلو باندې واورئ، دا نه څه واورئ بیا قبلوئ نه. قالو دوی ویلو سمعنا مونږ واورېدلو، وعصینا نفرمني وکړه، یعنی مونږ نفرمني کوو. بني اسرائیل یوه خبره وکړه چې مونږ واورېدله، وعصینا او نفرمني کوو مونږ. واشربوا ورسکلی شوي فی قلوبهم په زړونو د دوی کې العجل محبت عجل، محبت سخي، بکفرهم په سبب د کفر د دوی سره. محبت داسې یو شی ده چې انسان ړوند کون کي، د هغوی ړانده کړي وو، کاڼه شوي وو، حق یې نه اورېدلو، حق یې نه په کتلو. سخي محبت په زړه کې داسې مضبوط شوی. اوس داسې کې سوچ وکړو، الله ورته فرمایي چې واشربو په دغو باندې څکلي شوي وو فی قلوبهم په زړونو د دوی کې العجل محبت سخي وو. دا اشربو نه یې ویلو چې ورڅکلي شوي وو. دا ځکه چې کله اوبه انسان وڅکي نه رګ رګ ته لوړې شي، اوبه هر ځای ته لوړې شي، خوراک دوره زر نه سي لکه څوره اوبه څي. د هغو محبت د سخي زړونو ته داسې مضبوط داسې رګ رګ ته لوړو چې د الله خبرې اثر په نه کولو. قل ته ورته وایه ای پیغمبره بئس ما ډېر بد د هغه شی یامرکم څه حکم وکړو تاسو ته به په هغې ایمانکم ایمان د دوی ان کنتم که چېرته وی تاسې مؤمنین ایمان راوړونکي. الله تاسې ته حکم وکړو، تاسې ډېر بد وکړو چې د الله حکم ونه منلو، تاسې ایمان راوړئ. خو ډېر کم خلک وو چې هغوی ایمان راوړو. قل ته ورته وایه ای پیغمبره ان کانت که چېرته وي لکم تاسې دپاره الدار الاخرة ورسته ژوندون، یعنی ژوندون د آخرت
کور د آخرت عند الله الله سره خالصوتن تنها من دون الناس سوا د خلقنا فتمنوا الموت بس غور توسی الموت مرگ ان کنتم کچیتوی صادقین رختونی دو یی چه آسی اللہ متسنی یی مو پا اللہ بندی گرونیو یا اللہ مو سر محبت تا گورا زون تے دو کاویر کولا نا اللہ تا فرمی سے کتوسی ورست جواندون غوره کتوسی تنها پا آخرت کے مو سر ملکوت کوے توسی نیلوا مو سر بل ایچوک نوی بے توسی دی مرگ تمنا وکے یعنی فتمنوا الموتا بس وغوره مرگ کتوسی رختونی وی مرگ وغوره مار نه بعد بو توسی ملکوت مو سره وشي کنه نو دغه څه ویلو ولن يتمنوه هرگز نه غوړو مرګ مو هرگز مرګ نه غوړو ابدا همیشه بما په سبب د هغو عملونو قدمت استولی دي ایدیهم لسونو دي مو مخکې سوره اعمال استولی دي اخی ګناه ولا اعمال دي اخی د کفر ولا اعمال دي مو خو اخی دنیا ته استولی نه دي نو موږ څنګه الله سره ملکوت وکړو والله الله رب العزت علیم پوی دا بالظالمین په ظلم کوونکو باندې چوک ظلم کوي الله رب العزت هغه خلکو باندې خه خبر ده خو پوی ده حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه دې تفسیر کې لیکلي دي دا ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم دې یو تفسیر داسیا چې دې کې د مباهله دعوت ته مباهله دي تی کنه چې یو مسلمان رچک شي بل مسلمان سره تنازع ده یا د مسلمان کافر سره تنازع ده دا مسلمان وته وي چې مباهله وکړو مباهله دي تی چې اے کافره اے مسلمان ته میدان تر وزه تب میدان کې ودر زب میدان کې ودر الله تب سوالو کو چې اے الله چوک په حق وي اپ پرېګ دوي چوک په نه حق وي هغه ته مار ګروالي مباهله دي تی نو یهودو ته ویلو چې کتوسی د نبی علیه الصلاۃ والسلام نبوت نه انکار کوي او دی الله محبوبیت دعوی کی رښتونی وي به مباهله وکي یعنی دی الله په دربار کې مسلمانان او يهود دواړه جمع شو د عرض وکړو چې الله کدا غو دواړو کې چوک په درویشغونی وي هغه ته مار ګرول نو چونکه يهود هم د سيونو په شونت درویشغن وو عیسایانو په شونت يهودو باره کې الله رب العزت فرمایي چې هرگز دا د مرګ تمنا نه کوي دا د مرګ ارمان نه کوي یعنی توسه میدان تر وزه که مرګ غواړي مرګ به توسه تروشي کنه دوی دا تمنا نه کوله همیشه د پر الله رب العزت بربود ولا تجدنهم او خامخو دوی موندي احرص الناس ډیر حرس کوونکې په خلکو کې علی حیات په ژوندون د دنیا کې یعنی دوی د دنیا ولا زندگی کې ډیر حریص دي دوی د حرس کوي چې مو دنیا زندگی ډیر شي اخرت ولا زندگی به مونږ غوړو نعوذ بالله دا غو دور حریص چې مو تمرګونه رو نشي مو باندې دنیا کې خيو مو د مرګ تمنا نه غوړو ومن الذين او بعض د هغه خلکونه اشرکو چې شرک کړه دا یود خو خوي احدهم هر یو د دوینا لو يعمر ارمان چې دوی ته عمر ورکړی شوی وا لو يعمر بس معنا کوي ارمان چې دوی ته عمر ورکړی شوی وا الف سنه زر کوله مو زر کوله عمرونه وا هر یو بن اسرائیل کې به هر یو دا خبره کوله چې مو ته زر کوله عمر ملو شي زر کوله عمر ملو شي سمو په دځ کې وخت تیر کو الله څه فرمای وما هو نددا کس بمزحزحه بچکون کا دی دینه بچکون کا داغه من العذاب دی عذابنا ای عمر په عمر سرا د سوره عمر د زر کوله ک زر کوله په دنیا کې تیر شي ک 2000 په دنیا 2000 کوله په دنیا کې تیر کی بیا به مړیږي دا عمر ډیر عمر دا دی الله عذاب نه بچکوای نشي وما هو نددا کس بمزحزحه بچکون کا د دې کاس لرا من العذاب دی عذابنا ای عمر عمر دي سوره عمر دا عمري عادي الله عذاب نه بچکوای نشي والله الله رب العزت بصير لدن كذا بما ها هو عملون يعملون
چې دوی کوي. دوی کوم عملونه کوي الله هغه ګوري، الله په هغه باندې خبر ده. لفظي ترجمه: وَإِذْ أَخَذْنَا کله چې واخیستله مونږه میثاقکم وعده د دوی نه، ورفعنا بیا لرې کړو مونږه فوقکم پوست د دوی نه الطور تور غار. خذو عمل وکې ما په هغه څه آتیناکم چې درکړه ده مو تاسو ته بقوة په طاقت سره، واسمعوا واورئ په قبولیت سره. قالو دوی ویلو سمعنا مونږ واورېدلو وعصینا مونږ نافرماني کوو. واشربوا ورسکلی شوي وو فی قلوبهم په زړونو د دوی کې العجله محبت تسخي بکفرهم په سبب د کفر د دوی سره. قل ورته وایه ای پیغمبره بئس ما ډېر بد ده هغه څیز یأمرکم چې دوی ته امر کړی شوی ده به په هغې ایمانکم ایمان د دوی ان کنتم کچېرته وی تاسې مؤمنین ایمان راوړونکي. قل اے پیغمبره ته ورته وایه ان کانت کچېرته وي لکم دوی دپاره الدار الاخرة رسته ژوندون د آخرت عند الله الله سره خالصة تنها من دون الناس ما سوا د خلقونه. فتمنوا الموت بس وغوړې مرګ ان کنتم کچېرته وی صادقین رښتوني. ولن یتمنوه هرگز مونږ نه غواړو مرګ ابدا همیشه بما په سبب د هغو عملونو قدمت چې لیږلي دي ایدیهم لسونو دي مو. والله الله رب العزت علیم پوهیږي بالظالمین په ظالمو خلکو باندې. ولتجدنهم خامخا به دوی بیا مندي احرص الناس ډېر حرص کوونکي په خلکو باندې على حیات په ژوندون د دنیا کې. ومن الذین بعض د هغو خلکونه اشرکو شرک کړه ده یودو خوښوي احدهم هر یو د دوی نه لو یعمر ارمان چې عمر ورکړی شوی وه 1000 سنة زر کوله. وما هو نه د دا کس بمزحزحه بچکونکه په دې عمر سره بچکونکه دوی من العذاب د عذاب نه ان يعمر په عمر سره یعنی په عمر د دې سره. والله الله رب العزت بصیر لدن کذا بما يعملون هغو عملونو ته چې دوی کوي